د الله جل جلاله نا امیدی په دوه قسمه ده. یو قسم هغه دا چې په هغه کې د الله تعالی نه د ښه امید طمع مکمل ختم شي، نو دا ډیره خطرناک ده او دا اکثر د اسلام نه د وتلو سبب ګرځي. دویم قسم هغه دا چې یو مسلمان د ډیرو ګناهونو کولو په وجه نا امید شي. دا قسم نا امیدی ګناه کبیره ده. انسان با د الله تعالی د رحمت نه نا امید کیږي، ځکه د الله تعالی نه نا امید کېدل ګناه کبیره او حرام دي. حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمای چې د الله تعالی د رحمت نه نا امید کېدل دا ډیره غټه ګناه کبیره ده. او دغه شان علامه ابن حجر رحمه الله هغه فرمایي چې د الله تعالی د رحمت نه نا امید کېدل مستقل ګناه کبیره شمار کړي. دغه مبارک هغه فرمایي الکبیره الاربعون الیأس من رحمت الله. سلویختمه ګناه کبیره د الله تعالی د رحمت نه نا امید کېدل دي. او بیا علامه ابن حجر رحمه الله د دې په باره کې ډیر آیاتونو احادیث ذکر کړي دي. د غشان امام بغوی رحمه الله ذکر کړي دي والقنوت من رحمت الله کبیره کالامن من مکره. د الله تعالی د رحمت نه نا امید کېدل داسې ګناه کبیره ده لکه څرنګه چې د الله تعالی د عذاب نه بے فکر کېدل ګناه کبیره ده. ځکه الله جل جلاله فرمایي لا تقنطوا من رحمت الله، تاسو د الله تعالی د رحمت نه منع امید کیږئ. حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمای الهلاك فی اثنتین القنوت والعجب. هلاکت په دو شیانو کې دی، یو د الله تعالی د رحمت نه امید کېدل او د خپل ځان ته غاوره کېدل چې ګنې زه په ټولو خلقو کې افضل یم. او دا خبر یاد ساتئ د الله تعالی د رحمت نه امیدی ډیر نقصانات دي. کم سړی چې د الله تعالی د رحمت نه امید شي نو دا غي ډیر نقصانات. یو فقدا ده چې دا نا امیدی د کافرانو صفت ده، د مؤمنانو صفت نه ده. کم سړی چې د الله تعالی د رحمت نه امید شي نو دا صفت د کافرانو ده. دیم نقصان داده په نا امیدی سره د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تکذیب راځي. بل نقصان داده چې نا امیدی په کوپر هلاکت او گمراهی کې د واقع کېدو سبب دی. کم سړی چې نا امید شي نو هغه د گمراهی سبب ګرځيږي. دا نا امیدی شي دا اکثر په دې سره انسان گمراه کیږي، نعوذ بالله. او بل نقصان دا دی چې په نا امیدی سره په نیکو اعمالو کې سستی او د الله تعالی د ذکر نه غفلت راځي. کم سړی چې نا امید وي نو دا به سست وي او د الله تعالی د ذکر نه بغافل وي. او بل نقصان دا دی چې په نا امیدی سره انسان همیشه په ګناهونو کې اخته وي. بل نقصان دا دی چې په نا امیدی سره انسان د الله تعالی د رحمت او مغفرت نه محروم کیږي. او بل نقصان دا دی چې په نا امیدی سره د زړه اطمینان او سکون ختميږي او انسان همیشه په غم او خفګان کې مبتلا وي. د دې نا امیدی ډیر نقصانات دي. نو یو څو نقصانات دغه دي چې کوم سړی د الله تعالی د رحمت نه امید شي نو په دغه نقصاناتو کې بخته کیږي. الله تعالی دې موساتي. او په دې خبره باندې ځان پوهه کړئ چې په الله تعالی باندې ښه ګمان سره سره دا ضروري ده چې انسان باندې نیک اعمال هم کوي او ځان به د ګناهونو نه هم ساتي. بعض خلق نیک اعمال نه کوي او صرف په خپل باندې دا وایي چې الله تعالی بخون کې او مهربان ذات دی، زمونږ ور باندې ښه ګمان دی، مغفرت براته کوي. نو دا سی کس په دوکه کې پروت دی. د دې خدا سي مثال دی لکه یو کس پس مکه کې تخم نوي کرلې او بیا ورنه تمع د فصل کوي چې دا به ما ته فصل وکي. نو دا کس په دوکه کې پروت دی. همدغه شان بعض خلق شپه او ورځ په ګناهونو کې اخته نو دا بیا څنګه د الله تعالی نه ښه ګمان ساتي. یحیی بن معاذ رحمت الله علیه فرمای د دین غټ حماقت بن نشتا چې انسان د دوزخ تخم وکړي او بیا د جنت امید ساتي، یا د نیکانو خلق مقام طلب کوي لیکن کارونه د ګناهګارانو کوي. نو دا سکار بنه کوي، نیک اعمال بکوي بیا بد الله تعالی نه د رحمت امید ساتي. ته چې په ګناهونو کې اخته مستغرقي او بیا د جنت امید ساتي نو دا ډېر د تعجب خبره ده. یو شاعر وای ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ان السفينة لا تجري على اليبس
ته د نجات امید لري خو د نجات په لار نه زی نیک اعمال نه کې بهشکه کشته خو په اوچه بزمکه باندې نه ګرځي کشته خو په عادت د کشته دادې چې هغه په بو کې روانوي نو کم سړی چې نیک اعمال کوي هغه بد الله تعالی خو امید ساتي د الله تعالی د رحمت امید بساتي لہذا انسان به ټول عبادت هم کوي د ګناهونو نه به ځان هم ساتي او د دې سره سره به د الله تعالی نه خو امید هم لري نو بیا دا کس کامیاب دی ښا نو عرض می دا کولو چې د الله تعالی نه امیدي نه د پکار په هر حال کې د الله تعالی نه امید ساتل پکار دی لکه څنګه چې انسان د عذاب نه ویریږي نو دغه شان به د الله تعالی د رحمت امید هم ساتي امام مسلم رحمت الله علیه په دې باندې مستقل باب قائم کړی دی باب النهی عن تقنیط الانسان من رحمت الله باب دې په بیان د دې کې چې انسان با د الله تعالی د رحمت نه امید کیږي د دې باب لاندې دا حدیث ذکر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سړی ویل والله لا یغفر الله لفلان قسم په الله تعالی چې الله با پلان کی کس ته هیڅ کله بخنه ونک حضرت زید بن اسلم رحمت الله علیه فرمایي چې په مخکینی امتونو کې یو کس په خپل ډیر عبادت گزارو خو نور خلق د الله تعالی د رحمت نه امید کول یا دا وفات الله تعالی ته عرض وکړ اے ربي مالی عندك اے رب زما چې کوم ثواب او اجر دې هغه څه شی دی الله تعالی ورته فرمایل النار د جهنم اور دی نو دا ورته عرض وکړ اے الله زما هغه عبادتونه او کوششونه څه شو ما خو ډېر عبادتونه کړي او هغه چرته لاړه الله تعالی ورته فرمایل انك كنت تقنط الناس من رحمتي في الدنيا فانا اقنطك اليوم من رحمتي بشک تا په دنیا کې خلق زما د رحمت نه امید کول نو زبا هم نن تا د خپل رحمت نه امید کوم نعوذ بالله نو خلق بعد الله تعالی د رحمت نه امید کوي تاسو پد په ځان کې راولې چې په خلقو کې د الله تعالی نه د رحمت امید خلقو ته وعظ کوي نصيحت کوي دا ورته ترغیب ور کوي چې الله تعالی رحمت وسیع ده ځکه امام نووي رحمت الله علیه فرمایي چې ما د الله تعالی د رحمت په باره کې چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک احادیث دي او د عذاب په باره کې چې کوم دین امام نووي رحمت الله علیه فرمایي چې د خو امید او د خو ګمان په الله تعالی باندې ساتل پکار د احادیث ډیرو نو د الله تعالی رحمت وسیع دی فراخ دی همیشه د پاره د الله تعالی نه خو امید ساتي وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله